تورخم دروازه له سوداګرۍ وروسته د ناروغانو مسافرو د تګ راتګ پر وړاندې خلاصه شوه. د ننګرهار امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل سید طیب حماد وایي تورخم دروازه نن سهار 8 بجې له سوداګرۍ وروسته د ناروغانو مسافرو د تګ راتګ پر مخ خلاصه شوه. نوموړی وایي په لومړیو 2 ورځو کې د عاجل ناروغان او له هغې وروسته ټول هیوادوال کولی شي سفر وکړي. په دغه 2 ورځو کې فقط عاجل مریضانو ته د تګ اجازه وي، ځکه چې ازدحام او رش زیات ده. نو له ټولو هیوادوالو څخه مو غوښتنه ده چې تورخم ته په دغه 2 ورځو کې له راتګ څخه ډډه وکړي، ځکه چې دلته ازدحام ډېر ده او دوی په انتظار کې پاتې نشي او په تکلیف نشي. ننګرهار میشتي حمید الله او مهراب الدین د تورخم لارې خلاصېدو ته خوشحاله دي. وایي دروازې خلاصېدو سره پاکستان هیواد ته د مسافرو او ناروغانو تګ راتګ ستونزه حل شوه. د تورخم ګیټ نن خلاص شو 8 بجې باندې. موږ ډېر خوشحاله یو چې خلاص شو، ځکه خلکو ته ډېر مشکلات وو، هم ډریورانو ته هم همداسې مریضانو ته ټولو خلکو ته هغه مشکل به انشاءالله چې حل شي. او ډېر خلک مشکلاتو سره ګیرو، د دکاندارانو مکمل کارونه یې بند وو، هغه به انشاءالله بیرته تلي. تورخم نن خالي ورځ باندې مارکیټ خلاص شوی او خپل دوکانونه یې دوام ورکړی. ډېر مشکل و، موټروانو سلیم نه وه، بالکل کاروبار بند و. ډېر ښه وشو چې خلاصه شوه لار، موږ ټول خلکو مشکل خدای حل کړي انشاءالله. چې تورخم دروازه پاکستاني لوري د تاسیساتو جوړولو په موخه شاوخوا 1 میاشت تړلې وه، چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د سوداګرۍ او نن شنبه د ناروغانو مسافرو پر مخ خلاصه شوه.